دوستانو واخلئ داسې جملې مې راوړي دي چې تاسو به روزمره ژوند کې مخامخ کیږئ کله چې تاسو دفتر ښایئ یا کوم مغازه دکان مارکیټ وي تاسو چاته وایئ دا کله خلاصیږي دا څه ټایم خلاصیږي په الماني ژبه داسې وایي wann öffnet es دا کله خلاصیږي د دې جملې ضد د ما سره وایي دا کله بندیږي په الماني ژبه داسې wann schließt es دا کله بندیږي دوه جملې دي مهمه جملې دي زده کړئ دوستانو که موږ په الماني ژبه چاته وایو دا 9 نه تر 10 بجو پورې خلاص وي دا 9 نه مطلب د سهار 9 نه د ماښام 10 بجو پورې خلاص وي چې 8 بجې راځي دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ یو څه سخت راته ښکاري خو ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي کوي اخر کې به زه هم د دې جملې صحیح جواب لیکم